د مجرمینو په نیولو کې د امنیتي ځواکونو جدي او چټکې هڅې تازه د کندوز امنیه قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سرتیرو 3 تنه هغه کسان نیولي چې تېره اونۍ د دغه ولایت په ابدان دښته کې یو تن په مرموز ډول وژلی و. د دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې کشفي او امنیتي ځواکونه به هیڅ چاته د امنیت او عامه نظم ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د قتل وروسته دغه 3 تنو قاتلینو له خوا نه دا رکشه پورته شوې وه، غوښتل یې چې خرڅه یې کړي. د خرڅېدلو نه مخکې الحمدلله په دې وتوانېدل چې رکشه او ورسره دغه 3 کسان ګرفتاره کړو. نیول شوي مظلومین به د لومړنیو پلټنو وروسته انشاءالله چې عدلیه او قضایي ارګانونو ته واستولی شي. بل لور ته نیول شوي کسان هم په خپل جرم اعتراف کوي او وایي چې رکشه یې غلا کړې او کس په مرموز ډول وژلی. نام عبدالله ریکشه را من گرفتیم، بعدم به دشت آوردم. ریکشه من با قتل رسانیدیم. میخواستم ریکشه را به فروش برسانم، اما نیروهای امنیتی من دستگیر کرد. اسم من زاهد، یک رکشه سرقت شده بود، حبیب‌الله در دشت آودان بود، صاحبش به قتل رساند، آورد خانه پرزه کرد و بعد مرا زنگ زد که این یک رکشه است، بیا میره تا تخار میبریم. و تخار که بردیم کسی پرزه از او را نخرید، پس که می آمدیم نیروهای امنیتی ما را دستگیر کرد. دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې له دې وړاندې امنیتي ځواکونو یو تن د یو اندازه سرو زرو او 1500 زره غلا شویو افغانیو سره نیولی او عدلیې او قضایي ارګانونو ته یې سپارلی و.